یا الله پاکه یو خرابه سي بیا دونه ډیر بل لاغلی دی 14,000 روپۍ دی نو خدای پاکه مونږ یې څه څه له پوره کړو اخوا یې وړو له خوراک له پوره کړو او که دې خوا د وابډې والې له بلونه پوره کړو خدای پاکه زم دا بل به چاته وښیم که په دې کې راته څه کمې ممې وکړو بابو صاحب له به ورشم صحیح ده داسې کار وکړه ته د طلحه صاحب په دوکان کې کښېنه زما ته یو 2-3 میټرې پاتې دي زه درځم دا چک کوم نو بس درلم پوره په 10 منټه کې ستا خواله درځم صحیح ده بابو صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام دلته کې ګوره 20 منټه راغلی او د دې 14,000 روپۍ بل راغلی په دې کې خدای د نیمې نه سیوا ټیکس دی نو ته چې دې له تصویر وباسې نو لږ خیال خو کوه که نه موږ غریبانان به دا پیسې د کم ځای نه جمع کوو ستا خبره صحیح ده ملګري خدا د دې عوام هم ګناه ده ګوره تاسو عوام دې سوچ نه کوئ په 100 کې 75% خلک چې کم دی نو کرپشن کوي څوک میټرې بندوي څوک کونډې اچوي پوه شوې موږ خو خپله سرکاري نوکران یو د بره نه راباندې د افسرانو زور دی افسران راته وایي یاره ریډینګ اخلی حکومت خو موږ له موبایل یې راکړی موږ پې تصویر هم واخلو پوه شوې تاسو عوام ځان ته ګناه بیخي نه کوئ مطلب دا دی چې دا دونه کرپشن کېږي څوک ټانکې اچوي یا څوک میټرې بندوي دا خو زور به خو چاله ځي که نه بابو صاحب دا چې ټوله خبره په موږ باندې راواړوله نو موږ غریبانان به دا ته کم ځای نه ډکو زه څه وکړم شوکې وکړم که ډاکې وکړم زه خو چې څه وګټم او کور د وړو مخ ته وګورم نو ما له په خپله جاله راځي زه څه وکړم بابو صاحب چا ته وژاړم چا ته فریاد وکړم اوهو یار ستاسو د غریبانانو دا درد خو ماته هم معلوم دی خو زه خو ځان له سرکاري نوکر یم زه څه وکړم الله پاک دې زموږ په ملک باندې خپل رحم وکړي ايه دا ترز بیا السلام علیکم وعلیکم سلام دا چرته روانې په تندوري 12 بجو دي د خپل مسلمانانو دا څه کې الکه د میټر نه میزان به غم کو اوري هغه پرجم 50 خرڅو واشن ماشینوم 50 خرڅو ما غیسریم چاله ور دا ول دا پتا څه بلاو شو بیلونه کله لزره کله تزره ولې په خوا بجلی و د خدای مسلمانانو ما در لغم کړی دی کنه دا ما ته وګوره به مګاشته بیغمه ما څنګه ځان له مې د کامل سرویس نه تار را کوس کړی دی خو مزه به کومه زه سو کما ځان له بدا څه کارو کې د مشتاق لري دغه سرویس نه به تار را کوس کې او ما در له پروګرام سم کړی دی مکمل به بیغمه د بیلونو ملونو بیا سدي مو خو خیر تک کینو لیو چې کله وابدي ول راځي بس لري کوي او 20 منټه لکه نستا پیسې لګي خو خمه دا قشان ده دا خدای تعالی ظالمانو تاسو ولاته خو دې ته خوشي کوله کدا کامل صاحب نو راغلی نو د دې بیل د لاسه ما خودکشي کوله ځکه چې د خیر چل مال نه راځي سوال زه د چا نه نشم کولی او ستاسو غونته چې دار چا سوچي چې تاسو ټانکې اچوئ ځان له بجلی په غلا باندې استعمالوئ نو دا بیلونه خو په دې غریبانانو خلکو پسې راځي نو دا غریبانان به بیا خودکشي کوي مونږ به بیا څه کوو مونږ به د چا نه سوال کوو د خدای خاطر وکړئ په دې اوبو باندې تاسو بیا مونځونه کوئ دا اوبو چې کمې دي دا ستاسو بچي څکي دا ستاسو نسلونه څکي نو چې کله وفات شي نو بیا به خدای پاک له څه جواب ورکوئ د خدای نه ویرېږئ او دا غلاګانې ملاګانې مه کوئ خو زمونږ د ټولو دا سوچ شي نو د دې پاکستان به سال کېږي زه درنه لاړم خو د خدای نه ویرېږئ قوم نه غلا مه کوئ ټول خلک پکې تباه کېږي ښه ده ما خو لا تار نه لګولې او تم داسې چلو که چې هغه تار مارکټ کا او توبه وباسه او نورو خلکو له هم پکار دي چې هغوی دا تارونه دا کونډې مونډې دا بجلو دا غلا پرېږدي دا آرام کار دی او زمونږ کړي چې کوم دي نه هغه په نورو باندې پرېوځي او کنه یارو د طلحه صاحب خبرو خو زمونږ ضمیر راویښ کو زم ورځمه هغه تار واپس لر کوم یاره 1000 نه 1000 د راشي حلال خو به کنه آرام بجلی مونږ نه پکار یاره راځئ یارانو چې نن واده وکړو چې نور به د بجلي غلا نه کوو بالکل مونږ به هم غلا نه کوو او نور خلکو به هم منې کوو دا د ټول قوم غلا ده او یار ستاره خبره زمونږ خوښه شوه د نن نه پس نه به نه کونډې چو او راځئ چې په جمع دا واده وکړو نور یارانو دوستانو ته هم ووایو چې د بجلي غلا نه نور غلاګانې ماګانې به هم نه کوو ځکه چې دا زمونږ د ټول قوم تباهي ده